د ټولګټو وزیر محترم الحاج ملا محمد ساسانی پرون د جمعې په ورځ د کابل غزني لویې لارې د دویم لین سړک د لومړۍ برخې له کاري بهیر څخه لیدنه ارزونه وکړه. د یاد سړک لومړی لار 4.5 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کمپنۍ له پل څخه پیل د میدان وردګو ولایت تر تورو تیږو پورې رسیږي چې د کمپنۍ له پله څخه تر 7 کیلومترۍ پورې 11.8 متره او له هغې وروسته تر پایه 7.3 متره پلنوالی لري. د پروژې په اوږدو کې د دوو لویو پلونو 88 ټولګټو د کمپنۍ له لوري د 7 کیلومتره سیخ لرونکي د سړک غاړې ویالو یا RCC، د میدان ښار اړوند د 12 متره د سړک غاړې ویالو او یو شمېر استنادي دیوالونو د رغونې کار هم شامل دی. تر دې دمه د پروژې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د سړک د سب بیس کورس، د لومړۍ او دویمې طبقې اسفالټ چارې د شاوخوا 15 کیلومترو په اوږدوالي سره بشپړې شوي دي. د کمپنۍ پله د رغونې چارې 98 سلنه، د ویالو کارونه 99 سلنه، د پلګوټو رغونه 99 سلنه او د سړک د کټنګ چارې 98 سلنه بشپړې شوي دي او پاتې کارونه یې دا مهال په چټکۍ سره دوام لري. د یاد وزارت محترم وزیر د سړک د دغې برخې څخه د لیدنې په ترڅ کې د قراردادي شرکتونو مسؤلینو، تخنیکي ټیمونو او انجینرانو ته د کار د غوره کیفیت، چټکتیا او ټاکلي وخت د بشپړېدو په اړه لازمې لارښوونې وکړې. د یادونې وړ ده چې د ټولګټو وزارت د کابل غزني لویې لارې د دویم لین سړک د رغونې چارې تیر کال د افغانستان اسلامي امارت د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه تعالی د حکم پر بنسټ د ټول پلازا د محصول په بدل کې پیل کړې وي، چې دا مهالي رغنیزې چارې په 3 بیلابیلو برخو کې له مختلفو پرمختګونو سره روانې دي.